دلته خلک نور له مرمیو نه ویریږي او په دې پوهیږي چې له جګړې، لوږې او کولرا سره هم څه ډول ژوند وکړي. خو دا خلک اوس له نوي ګواښ سره مخ شوي. د کورونا ناروغي چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه یې وځپل. په یمن کې د کووډ-19 بڼې لومړۍ رسمي پیښه د اپریل په 10 ثبت شوه. له همدې مودې پکې ډېرې نورې پیښې هم وموندل شوې. خو د دې هېواد د روغتیايي اسانتیاوو نیمه برخه جګړې ویجاړه کړې. د کویټ روغتون لا هم فعالیت کوي. ویل کېږي چې دا په پلازمینه صنعا کې د کووډ-19 بڼې ناروغانو لپاره په سم ډول چمتو شوی او ټولې اسانتیاوې لري. بي بي سي هم ورغله چې له نږدې یې وګوري. روغتیا پاله سمیره په دې پوهیږي چې کله روغتیايي سیستم ډېر کمزوری وي نو دا ناروغي څومره خطرناکه ثابتېدلی شي. دا د کورونا ناروغانو لپاره مرکزي روغتون دی. موږ د بیړنۍ څارنې په خونه کې 14 کټونه لرو. که ناروغي ډیره شي دا کټونه ورته کافي نه دي. بیا به یوازې د لومړیو 14 ناروغانو درملنه کوو او نور به کورونو ته استوو. دا هېواد د 13 میلیون وګړو لپاره د اکسیجن یوازې 200 ماشینونه لري. په شمال کې میشتو حوثي یاغیانو یوازې د 2 پیښو خبرداری ورکړی چې یو کس ترې په پلازمینه صنعا کې مړ شوی. خو زموږ سرچینې ښایي چې حالت ډېر بد دی او ډېر کسان په پلازمینه کې په دې ناروغۍ اخته شوي او ځینې ترې مړه شوي. د قرنطین په دې مرکز کې روغتیا پالان د کورونا ناروغانو څپې ته چمتووالی نیسي. الدور الاول جاهز و4 ادوار غیر جاهز. له 5 برخو یوازې یوه یې کارولو ته چمتو ده خو د خوندیتابه لپاره توکي نه لرو. 10 کسه یو تشناب کاروي او په یوه خونه کې 2 ناروغان ساتل کیږي. هغه هېواد چې له وړاندې په بشري ناورین اخته دی لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دلته لوږه خورا ډېره ده او څه د پاسه 40 میلیونه وګړي یې په بشري مرستو تکیه دي چې ډېرې برخې ته یې د سعودي په مشرۍ ائتلاف خنډونه جوړ کړي. خو اوس امریکایي چارواکو پریکړه کړې چې مرستې ودروي او په شمال کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 80 میلیونه ډالره مرستې بندې کړي. د یو اس ایډ په نوم اداره حوثي یاغیان پرګڼي. په کومه سیمه کې چې خطر وي او مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي نو باید ودرول شي او پر ځای هغو سیمو او کسانو ته ورسول شي چې ډېره اړتیا ورته لري. په دې هېواد کې د کورونا وایروس کنټرولولو په موخه اوربند وشو خو جګړې دوام پیدا کړ. د جګړې یمن ډېر وځپلو خو اوس چې یو مرګونې ناروغي راغلې د یمنیانو لپاره د هوساینې څرک هم نه لیدل کېږي.